سلامونه. په دې ویډیو کې جیمز واټ درپېژنو. دی د بخار ماشین مخترع دی. په 1914 زیږدیز کال کې زیږېدلی دی. سکاټلنډي عالم او مخترع دی. جیمز واټ میخانیکي انجینیر او کیمیاپوه و او هغه وخت یې شهرت پیدا کړ چې د لومړي ځل لپاره یې د بخار انجن یا ماشین جوړ او اختراع کړ. د جیمز واټ د بخار ماشین اختراع د صنعتي انقلاب مهمه برخه جوړه او اغیزمن تمام شو. نوموړي 2 ودونه کړي وو او له لومړۍ مېرمنې یې 6 اولادونه وو. جیمز واټ د ماشومتوب پر مهال له ناروغیو ځورېدو او دې ته جوړ نه و چې ښوونځي کې زده کړې وکړي. هماغه و چې هغه ته یې خپلې مور په کور دننه زده کړې ورکړې. د نوموړي پلار تخنیکي ورکشاپ درلود او په عملي ډول به هم جیمز واټ له خپل پلار سره یاد ورکشاپ کې عملي کارونه کول او پر دې اساس یې ځینې عملي چارې زده او وړاندې تګ لپاره یې انګېزې ترلاسه کړې. هغه وخت چې جیمز واټ پوهنتون کې محصل و نو نامتو اقتصاد پوه ادم سمیت او کیمیاپوه جوزف بلیک سره آشنایي پیدا کړه. واټ د محصلۍ پر مهال له نورو ملګرو سره دا فکر خپل کړ چې داسې موټر باید جوړ کړي چې د بخار په وسیله وچلیږي. واټ دغه ماشین جوړ کړ او نږدې 50 کاله یې پرې تیر کړل، خو د لا ښه کېدو لپاره کوم نور ګامونه پورته نه کړل شول. نوموړي په وروستیو کې د خپلې شوې اختراع د پرمختګ او نوې ځانګړیو لپاره ستر کارونه وکړل چې دې سره تر نن ورځې پورې نوم ژوندی پاتې دی. د جیمز واټ په اړه ویل کېږي چې دی لومړی کس نه و چې د بخار انجن یې جوړ کړ، یعنی له وړاندې دې برخه کې تر یو بریده کارونه شوي او نظریه هم موجوده وه، خو واټ په داسې ډول د بخار ماشین وړاندې کړ چې له ده وړاندې یې شتون نه درلود. د جیمز واټ بله لاسته راوړنه د کاپي ماشین منځته راوړنه وه. نوموړي د یو انجن د ځواک د معلومولو لپاره هارس پاور یون یا واحد رامنځته کړ. وروسته د هارس پاور اصطلاح د واټ په نوم شوه چې تر نن ورځې ورته واټ وایي. دیني لیدلوری یې د جیمز واټ پلار او مور عیسویان او د کلیسا مشران هم وو. نوموړی د ژوند په اوږدو کې د خپل پلار او مور پر دیني لیدلوری نه و او تر ډیره یې فکر له ساینس او عصري علومو سره تړلی و. د ژوند په وروستیو کې نوموړي یوازې داسې عقیده خپله کړه چې پر خدای یې باور درلود. جیمز واټ د 83 کلونو په عمر په 1819 زیږدیز کال کې ومړ. دا او دې ته ورته نورو مهمو ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ او ژر تر ژره یې وګورئ.